کله تنها ته الله په حضور کې کښېنه او وژاړه، وشکې توی که او سترګې لندې که د الله د خوف څخه. کله تنها د الله ومخ ته په مینه په محبت سره کښېنه، خپل ګناهونه در یاد کا او د هغه مطابق ژړاګانې وکړه الله ته. تا ته معلومه ده چې ستا دا یوه وشکه په ورځ د آخرت څومره زیات قیمت لري، څومره زیات حیثیت لري. وای په ورځ د آخرت به تمام اعمال وزن سي، تمام اعمال به وزن سي. خو په دنیا کې د الله د خوف د ویرې نه چې تا یوه وشکه توی کړې وي دغه به نه وزن کېږي، دا به په وزن کې راځي نه، د دې وزن دومره زیات دی. وای دا یوه وشکه به د دریابونو حیثیت لري په ورځ د آخرت. وای څومره زیات دومره زیات ورونه وي، د دریابونو رقم ورونه وي، دغه یوه وشکه د دې ورونو دپاره کافي ده. او حدیث شریف کې راځي چې کم انسان په دنیا کې د الله د خوف د ویرې نه یوه وشکه توی کې، په ورځ د آخرت به دغه کس د الله د عرش تر سایې لاندې وي. کله د خپل ځان د خپل اعمال محاسبه هم وکړئ، کله د الله په حضور کې داسې کښېنئ، فکرونه وکړئ چې الله ما ستا ډېر نافرمانیانې مې کړي دي، یا الله ډېر ژوند مې ستا د احکاماتو خلاف کړی دی، یا الله رحم را باندې وکړي. ژړا وکړه په دې وخت کې. که چیرې ژړا نه درځي، دغه شکل داسې جوړ کړه د ژړا والا، دغه هم الله ته محبوب دی.